بسم الله الرحمن الرحیم. دې باره کې معلومات درکوم چې کله ته یو ښه خوب وګورې نو دا خوب دې که تعبیر شي یا غلط تعبیر شي یا ښه تعبیر شي یا غلط تعبیر شي نو دا په تقدیر باندې اثر کوي که نه هماغسې کېږي که نه. ځکه ځینې خلک وایي چې دا خوب دې شاته تېر کړې څنګه یې تعبیر کړه هماغسې کېږي. دا غلط ده. علما وایي چې دا غلط ده. یو څوک به په تعبیر نه پوهېږي هغه خو نشي کولی چې بیا دا خوب غلط خواته بوځي. نو هغه وخت خوب تعبیر کیږي، هغه وخت خوب حقیقت مومي چې کله صحیح تعبیر شي. هغه خپل صحیح تعبیر که چا بیان کړه هماغسې بیا کیږي. نو همدې لپاره نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو خپل خوب هر چا ته مه بیانوئ، بلکې یو عالم ته، یو تجربه کار انسان ته بیان کړئ، معبر ته بیان کړئ چې هغه تاسو بیا د دې تعبیر وکړي. نو دا خوب څه ده؟ دا په تقدیر باندې اثر نه کوي. خو خوب څه ده؟ یو خبر ده د مخکیني او یا د آینده یو خبر غوندې ده. دا په تقدیر باندې اثر نه لري. په تقدیر باندې څه ده؟ هغه دعا اثر لري. په بل حدیث شریف کې راځي تقدیر څه ده؟ هغه په دعا باندې بدلېدلی شي. په هر صورت انسان باید الله نه همیشه خیر وغواړي، د خیر طلب وکړي. چې کله خوب ګوري نو داسې د عقیده نه جوړي چې همدغه خوب همدغسې ده نو همدغسې کېږي. خوب چې ده د وحی مشابه ده. نبي صلی الله علیه وسلم باقیات وحی ده، خو خپله وحی خو نه ده. په دې باندې موږ دلیل نشو اخیستی او دا شرعي دلیل نشي کېدی خوب د چا لپاره، بلکې یو شخصي دلیل کېدلی شي. نو کله چې خوب تعبیر شي بیا هغه واقع کېږي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرؤیا تقع علی ما تعبر. رؤیا خوب څه ده؟ واقع کېږي. چې کله تعبیر شي نو واقع کېږي. فلا یحدث بها الا ناصحا او عالما. نو نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې ته خپل خوب داسې وکړ نو هغه مه بیانوه مګر یو ناصح ته، یو نیک نصیحت کوونکي او یا عالم ته، چې عالم وي، چې پوه وي، معبر وي او یا نیک انسان وي، هغه هم تاته ښه خبره کوي. لکه امام د کلي، امام د جومات هغه هم تاته یو ښه خبره کوي. او یا که معبر دې پیدا که معبر ته دې ویلي نو هغه بیا انشاءالله صحیح دی خوب تعبیر تاته وایي. روایت کې راځي ولا تقصها الا على واد او ذي رأي. ته دا خوب دې څه وکړ ښه خوب نو دا مه بیانوه، مه قصه کوه هر چاته الا مګر واد دوست ته دې، چې یو دوست دې وي هغه ته بیانولی شي. او ذي رأي یا صاحب رأی والا، یعنې چې هغه صاحب نظر وي، عالم وي، هغه ته دا بیانولی شي. او بل حدیث شریف کې راځي چې الرؤیا على رجل طائر. دا خوب څه ده؟ دا د مرغه په دې پښه کې بند ده. یعنې مرغه څه ده؟ په یو ونه کې مستقر نه کیني، کله یو شاخ باندې کینه، یو شاخ باندې، کله یو شاخ باندې. همدغسې دا تعبیر هم کله کله تغییر کوي او همداسې منتظر وي څو یو تعبیر وشي چې هغه واقع شي. نو په دې کې لږ احتیاط پکار ده. لکه یو څوک چې شکار کوي نو څومره احتیاط کوي چې یو مرغه یو چېرته کیني چې ښه شکار یې صحیح شو بیا یې شکار کوي. نو دغسې دا خوب هم څه ده؟ نو معبر ته پکار ده چې کله خوب واوري یو څوک چې خوب ورته بیانېږي نو هغه باید زر خبره ونه کړي، لږه کې صبر وکړي، ښه وسنجي ټول نو بیا تعبیر صحیح راځي. بل حدیث شریف کې راځي چې رؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر. د مرغه په پښه کې بند ده نو دغسې ما لم تعبر چې کله تعبیر نشي، تعبیر شو هغه واقع کېږي. لکه فاذا عبرت وقعت. چې کله دا خوب تعبیر شي نو صحیح تعبیر شي نو بیا واقع کېږي، هغه بیا هماغسې کېږي، بیا یې ګرځوی نشي څوک. او که یو خوب ښه خوب وي او هغه وخت یې صحیح وي، په ښه وخت کې وکتل شي او ښه تعبیر شي دا بیا هماغسې کېږي. او چې کله دا تعبیر نشي یا تعبیر غلط تعبیر شي نو بیا هغسې نه کېږي، هغه منتظر هماغسې پاتې کېږي چې څوک تعبیر صحیح وباسي. او غلط تعبیر څه ده؟ چې کله یو خوب غلط تعبیر شي، تا یو خوب ولیده ښه خوب او هغه دې غلط تعبیر کړي، هغسې نه کېږي. هغه داسې نه ده یو بل کس پوه نه شو هغه یې غلط تعبیر کړي، دا داسې نه ده چې خوب خراب شو. نه، هماغسې وي تر څو چې یو صحیح کس ته یې ووایي بیا ستا زړه هم هغه مني. لکه ډېر کسان دي ماته خوبونه وایي نو هغوی وایي چې دا خوب ما ډېر وخت شو ساتلی و، ډېر خلکو ته به مې ویلي خو زما زړه تسل پرې نه راته، لکه زه قناعت پرې نه راته. نو چې کله ما ته یې خوب بیان کړی نو ما څه پکې خبره کړی، پوښتنه مې کړی، ښه ځان مې پوه کړی ده نو بیا اطمینان ورته حاصل شوی ده. او غلط تعبیر څه ده؟ دا نه واقع کېږي. که څوک وایي چې دا زما خوب داسې مې لیدلی ده او غلط تعبیر شو، تا خراب کو، دا غلط تعبیر که هماغسې وشو دا صحیح نه ده. دا مقدرات د خلکو په لاس کې نه ده، د الله تعالی په لاس کې ده، د الله تعالی سره د مقدرات. نو په غلط تعبیر باندې خوب نه خرابېږي، بلکې یو تشویش تاته پیدا کېږي. نبي علیه السلام وایي خپل خوب هر چاته مه بیانوئ، همدې لپاره تاته بیا تشویش پیدا کېږي. نو دا د دې باره کې معلومات چې کله موږ خوب وګورو نو هغه خوب هم تعبیر نشي. په دې باره کې انشاءالله بله ویډیو کې معلومات درکوم. یعنې دا خوب که وګورو نو دا غلط تعبیر شي نو دا په تقدیر باندې اثر کوي که نه کوي، او دا خوب خرابېږي؟ نه، خوب نه خرابېږي او په تقدیر باندې هم اثر نشي کولی.
کوشش وشي چې یو نیک انسان ته او معبر ته پوه ته عالم ته بیان شي